خوب منځ کې سړی کله راپاسي کله سړی ویریږي تږی شي یا ډډه بدلی را بدلی سترګې کولاو شي دا ډېره قیمتي دعا ده ګورې او ډېر قیمتي وخت دی ته چې کله ډډه بدلی را بدلی او لږ راویښ شي نو دا بعض نیم دا کمبل ښه په ځان را ټیټ کړي تیز کې یو قیمتي کار ته کولی شي دنیا وما فیها چې را جمع کې نو دومره لویه خبره تا ته نشي میلاوېدی څومره چې دلته تا ته میلاوېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی چې د شپې راپاڅېدو کېناستو دعا یې ووایي هغه دعا یې څه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله آسان ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دي ترجمة مرتوكو لا إله إلا الله وحده نشتی د عبادت حقدار مگر الله دے وحده یک یوازی لا شریک له دا غسر هیڅ څوک شریک نشتی له الملک خاص د الله د پاره باچایی ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څیز باندې قادر دی الحمد لله طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي وسبحان الله او پاک دی الله ولا اله الا الله د الله نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشتی والله اکبر الله د ټولو نه لوی دی ولا حول ولا قوة الا بالله نشته د ګناه نه د بچ کېدو او په نیکۍ باندې قدرت مگر صرف د الله په توفیق سره دا مطلب دی یعنی یا الله زه د هغه وخته پورې ګناه نشم پرېښودی او زه د هغه وخته پورې ستا عبادت نشم کولی تر څو چې تا ماله طاقت نه یې راکړی لا حول ولا قوة الا بالله ترجمه ده که ته ګناه پرېږدي که نه نو ځان ته به اوچت نظر مه ګوره د الله په تا رحم کړی تاله طاقت در کړی ته د ګناه پرېښودي او که ته یو عبادت کې کمال دا دی چې الله تعالی توفیق در کړی دی نو ځکه ته دا عبادت کې دا دعا دی سړي ووایي ثم قال بیا ووایي رب اغفر لي او بیا دا ووایي چې یا الله ما وبخه او قال یا یې داسې ووایي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووایي دې سړي دا الفاظ ووایي دا الفاظ چاته یاد دي ووایي داسې لا إله إلا الله ولا إله إلا الله بارك الله فيك دا كلمات تيوي ثم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې سړي دعا وغوښته یعنی خپل ځان د پاره د الله نه څه حاجت وغې وغوښته استجیب له الله به د ده دعا قبلوي او صرف دا نه فإن توضأ وصلى او که چېرته دا سړی د طلایي نه پاڅېد او چاردای مې وکړو مونځ یې وکړو قبلت صلاته دغه مونځ ولم الله قبلوي اوس ګوره دې فضیلت وظیفه ده او یاد یې کوي او څه په نمونو ناشنا وظیفه ده دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده ستا څه مسله ده وایي زما کار نشته ستا څه مسله ده بچي نشته څه مسله یې ده غربت دی څه مسله یې بیمار څه مسله ده دا ده او دې نه علاوه چې الله مې وبخي الله راباندې رحم وکړي الله علم راکړي الله عزت راکړي الله کامیابي راکړي زه ته وظیفه ښیم که نه د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه دغه کلمات ووایه بیا پسې دعا وغواړه پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي زه نه وایم
دا د پیغمبر خبرې دي او بیا په هغې پسې زیاتي الله اکبر چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی پوه شوي به که نه عملي کوي به که نه څه دومره ګران کار دی ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه به څکې که نه څکې ښه پاسې ښه اوبه څکې ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چې ته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسیج راغلی ضروري ګوري به کې موبایل که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد څه به دا ټیم درته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه تا دا ختم کړو بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله او یا الله ما وبخه او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه شپږو سکنډه دا شو ټول 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي نو که پاسې دی اودس دې وکړو 2 رکاته دې وکړو یو پاو ساعت هلته دې ولګول 20 منټه دې ولګول نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ که نه اوچت نعمت نه دی بدبختي زمونږ ده چې موږ ته دا قسمه عبادات دا موږ ته نه دي معلوم دا زمونږ بدبختي ده او بیا زمونږ اکثرو مولیانو ته د الله هدایت وکړي هغوی دا موږ ته نه دي بیان کړي او که راته بیان کړي دي نو اکثر هغه اذکار دي چې هغه څه دي کمزوري روایتو کې دي لکه اوس دغه رونه که زما دا بیان ورته چې ته ورسېدو او رسي ورته کله ناکله داسې اوري ځکه اجارتونه چې په ما کې خو بیان اوري که دا چې وظیفې خلکو ته ښیي په فیسبوکو کې دا ښایسته وظیفه نه ده ښه په صحیح حدیث کې ده امام بخاري روایت راوړی امام ترمیزي راوړی ښه صحیح سند والی روایت دی بیان یې که خلکو ته نو ولې موږ سره د دې صحیح وظیفو څه کمی راغلی دی چې موږ کمزوري شروع کړو صحیح را سره ښه ډېر رښتي نو کمزور ته څه ضرورت دی که نه ښه دریم روایت یې راوړی دی او دا دریم قسم الفاظ دي چې دعا منځ کې دي الله یې دعا قبلوي عن انس رضي الله عن انس بن مالك دا روایت امام ترمذي راوړی دی سندن الحمدلله دا حدیث صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الذو بیا ذا الجلال والاکرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ پیغمبر وایي په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ دا ټکي یا ذا الجلال والاکرام ای اوچت شان او عزت والا ذاته په دعا کې دا څه وایه ډېر وایه څه وبکې وایه یا ذا الجلال والاکرام یعنی ای اوچت شان او عزت والا ذات لکه ته یا الله ما وبخه که نه نو داسې وایه یا ذا الجلال والاکرام ما وبخه یا ذا الجلال والاکرام په ما باندې رحم وکړه یا ذا الجلال والاکرام ما د قبر د عذاب نه بچ کړه یا ذا الجلال والاکرام زما مسایل اسان دا ذو الجلال والاکرام دا ډېر وایه نو دعاګانې به د الله ډېرې قبلوي نو دا سویم ذکر شو سویم قسم الفاظ شو دریم که اسم اعظم ورسره کې د هغې سره څلورم